ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د پوهنې وزارت د سرچینو او اداري معین مولوي صبغت الله وسیل د یاد وزارت یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا کونړ ته سفر وکړ او د پوهنې رئیس په ګډون یې د کونړ والي الحاج مولوي قدرت الله ابو حمزه سره ناسته وکړه. د اوبو او انرژۍ وزارت وايي د یو چینایي شرکت مسؤلینو د دې وزارت له وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په لیدنه کې ویلي چې کونړ کې د برېښنا په درېو سترو بندونو شال، ساګي او سره تاق پانګونې ته چمتووالی لري. د کونړ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر څارنې لاندې د WFP خوړو نړیوال سازمان په مالي همکارۍ د شپون موسسې د ځان بساینې پروګرام له لارې د موبایل جوړونې، نجارۍ، قالین جوړونې او سلمادوزۍ له حرفوي شپږ میاشتنۍ زده کړو څخه 450 تنه فارغ کړ. په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست له لوري د امارت پیژندنې په کتاب کې د ترسره شوې سیالۍ نتایج غونډه ترسره شوه. یاده نتایج غونډه کې ګڼ شمېر زده کوونکو، ښوونکو، ځوانانو، قومي مخورو او دولتي مسؤلینو برخه اخیستې وه. د قانون او پټرولیم وزارت وزیر ملا هدایت الله بدري له ننګرهار والي حاجي ګل محمد سره وکتل. د کندوز د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د بادامو په حاصلاتو کې 10 سلنه ډیروالی راغلی دی. د بغلان د پل حصار ولسوالۍ اړوند د خاواک له لارې په اوږدو کې د مسافرو او ځایي خلکو د امنیت د خوندیتوب په موخه په 5 پوستو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شول.